اللہ کله په انسان ازمائش کوي نو دته داسې یو شی را مخامخ کی ګوري چې دې دا کار کوي او کنه کوي هغه شي کې د الله مخالفت دی په دې امتحان کوي چې ته د الله خلاف کې کنه کې نو کله انسان د الله د خلاف او د دشمنۍ نه ځانو ساتو کامیاب دی او که په دغه امتحان او ازمائش کې ناکام شونه برباد دی د حدیبیه د سفر په موقع باندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د مدینې نه احرام وتړو قانون دا دی چې سړی عمره لذي او په میقات تیریږي دی به د میقات نه د عمره نیت هم کوي احرام هم تړي سنچی هجری و د ذوالقعدې میاشت وه نو رسول الله مبارک او صحابه او د ذوالقعدې نه د عمره نیت وکړو احرام یې وتړو او عمره کې قانون دا دی چې دی به ښکار نه کوي د اوچې دریابي ښکار کولی شي خو د اوچې ښکار بالکل بند دی نشي کولی چې نیت یې وکړو احرام یې وتړو د اوچې ښکار دی بالکل نشي کولی دا قانون دی بند که دله مرغۍ مخې له راله که دله اوسۍ مخې له راله که دله یو صحرایي بل شی مخې له راغی د هغې ښکار او د هغې خوراک جایز و دی به هغې له ګوتې نه وړي نو چې دی را روان شو نو الله پې اوس ازمایش وکړو ښکار به راته د اوچې ښکار او دوی سره به د خپو کې اړېده راوړېده او صحرا وه بیابانونه دي او دشتې دي د مدینې نه چې راځي مکې ته هغه ښکار به د دې لاسو خپو کې اړېده راوړېده نیزو له به یې مخې له راغې خلک خو ښکار په نیزه کوي د نیزې د څوکې له به راغې الله ازمایش کو چې ګورو د ښکار د ګوتې وړې او که نه وړي دلته خو زه نه یم الله خو مخامخ مونږ ته نه ښکاري دلته کې خو داسې طریقې سره چې دې ما ته ګوري خو ما نه اگر چې رب العالمین د هر څه نه هر وخت کې خبردار دی ګوري رب العالمین چې زه ګورم تا چې تا ته زه نه ښکارم ته ما نه پټ دې هېڅوک نشته دا ښکار راخلې که نه راخلې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لیبلونکم الله بشیء من الصید اللہ پتا سو ازمائش کئی علماء لیکي بشیء من الصید دو قسم دی یو دا اوچ دی یو دا لمدے دی دا دریاب دلته کې بشیء من الصید نه د اوچې مراد دی د اوچې ښکار تنالوه ایدیکم ورماحکم ستاسو لاس او ستاسو نیزې له خواله راغی اوس چې داسې ښکار راشي نو بنده وي راشه مړه رونیسه او شیطان لکه هیلیم جوړی چې مړه دا خو ښکار نه دی ښکار خو دې ته وایي چې ورپسې منډې وی اوس که زمونږ خلکو دا هیلې به جوړولې مړه ښکار خو دې ته وایي چې منډې ورپسې وی مړه ښکار خو هغې ته وایي چې جال ورپسې ځغلی مړه ښکار خو هغې ته وایي چې پچی ورته کېږدې او پکې راونیسې مړه ښکار خو هغې ته وایي چې په غشي ولې په لیندو ورپسې اس ورپسې وځغلی سپي ورپسې د ښکار وځغلی دا به مونږ هیلې جوړولې دا خو زما لاس ته دی راغلی دا خو زما د نږدې دې څوکې له راغلی دی ګوره اوس هلته شیطان لګیا دی وسوسه اچوي دلته رب العالمین وایي چې د اوچې ښکار به بالکل نه کوي هیلې به نه جوړی باندې به نه جوړی نه به کوې تنالوه ایدیکم ورماحکم ستا لاس او ستا نیزې له ښکار راغی لیبلوکم الله وایي دا مې څه له وکړل ښکار خو د انسان نه تښتي دا مې څه له وکړل لیبلوکم من یخافه بالغیب زه ګورم چې ما نه څوک یېرېږي ما نینی ما په سترګو نینی زما اواز نه اوري ګورم چې څوک ما نه بیا یېرېږي د پچا په زړه کې د ما یاره پرته ده د ازمایش او د امتحان کې څوک کامیابیږي او څوک ناکام کېږي که چا راواغېسته ښکار هیله باندې جوړه کړه الله فرمایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم که چا دا راواغېسته ښکار دردناک عذاب به ورکوم لیکن صحابه د چا غېږ کې لوی شوي د رسول الله مبارک په غېږ کې هغوی سوال نه پیدا کېږي ښکار غوښه خوږه ده موږ وږي یو ښکار غوښه ترسکون هم ده مزېدار هم ده موږ وږي یو مونږ سره روټۍ نشته ستوان خورو ستوان به یې خوړل ته خو تیار ښکار دی هیلې باندې نه کوو نه ګوتې موله نه وړو کامیاب شو بل طرف ته بل مثال در کوم د داود علیه السلام قوم دی قرآن شریف د هغې ذکر هم کوي د داود علیه السلام قوم په ایله کې اوسېده ایله د مدین او د کوهي تور په منځ کې ده توره پورې خو زه تلې مخکې نه یو تلې د کوهي تور او د مدین موسی علیہ السلام چې مدین نه راته کوهي تور ته راغلی دی د کوهي تور او د مدین په منځ کې د بحر قلزم په غاړه ایلخا داود علیہ السلام قوم دقل ته اوسېده په هغې باندې د خالي پر ورځ ښکار بند و نه به کوې
دا بس تاسو عبادت ته اوسګارئ. لکه موږ خلکو باندې چې د جمعې ورځ د عبادت لپاره د مخصوص عبادت دی، اگر چې په موږ باندې د جمعې پر ورځ تجارت او ښکار بند نه دی، یاره یو ټیم کې بند شي. اذان چې وشو بند، تجارت بند. اذان چې وشو بخور چاری بلی پوګه کې بند. اذان چې وشو زمینداری بند، مزدوری بند، ختم. او چې کله منځ وشو نو بیا الله وی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. زه بیا چې سم خوخي کوي ځان له تجارت کوي او ځان له مزدوری کوي او کړي ځکه کټه مونږ باندې لږ وخت کې ارس بندي د جمعې په ورځ هغه باندې د خالی ورځ داسې ولکه مونږ له جمعه او باقي یو شی بندو د خالی ورځ ښکار دی عبادت وکړو. اس رب العالمین پاغي امتحانوں کو دلته رسول الله مبارک په امت امتحانوں کو پاغي امتحانوں کو. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تاسو کله د يهوديانو د رسول الله مبارک زمانه کې چې کم يهوديان دي تاسو کله هغه کلی داغه کلی خلک چې د دریاب په غاړه بحر قلزم په غاړه باندې اوسېدل اذ يعدون في السبت خالی پر ځوی ظلم وکړ. هغه بس چل کو استاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خالی پر ځ الله باغی امتحان کو کبان بڑے زیات شو دی غاړو لراتل ټوپونه بیان لکه نور ورځ باندې نه او نن خو کبان ډېر زیات دي. اوس د رسول الله مبارک صحابه حیلی باندې ونکړي هغه به نه 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 کار خو زمان نه زیل راغی زمان لاس راغی نه نه الله بن کړي چې حرام کې بس کار نه کې نه کوم هغه څه چلو کو هغه به خالی پر ورځ ته کونډه ور واچو کبان خو ډېر پکې باون خطل د اتوار پر ورځ باندې وروخل. همون خدا خالی پر ورځ کار نه کړي مون خدا اتوار پر ورځ خالی پر ورځ به جالونه ورغورځول کبان خو ډېر زیات تو پکې بغیر شو. اتوار پر ورځ به جال وروسته خالی پر ورځ به ته جال پټه وتړلا مون خلک جال پټه تړو اتوار پر ورځ به راخ کرا غون به کړل خالی پر ورځ وتا ډندونه جوړ کړیو کبان بډیرو او ډندونو ته کبان رال بند به وتا وتړو چې اتوار ورځ بشوا نو کبان به تر وستل الکه خطا سو ظالم بچو ښکارو کو الله خالی پر ورځ در باندې ښکار بند کړي نه نه چې مون خالی پر ورځ نه دی کړي مون څه پر ورځ باندې کړي دي اتوار پر ورځ لیکن جالونه او کونډه او جال پټه او ورخونو کبان راتل دا په کم ورځ باندې کېدل د خالی پرس. الله هغه ازمایش کې صحابه کامیاب کړل دین ناکام شو دی به کبان رستل او بازار کې به زبردست خرصول او بلا پیسې بغټلې ځکه کبان ډېر زیات غټ غټ کبان بو. الله وی دی تجاوز او قدمه د حکم نه زما د حکم نه وتون کې خلقو نو الله هغه خلقو سره څه چلو کو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما قرآن شریف کې عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. درې ډلې شو. یو ډلې به وي چې مونږ خو ښکار د خالی پر ورځ نه کوو مونږ خو ښکار د اتوار پر ورځ کوو. بلې ډلې به وي چې نه لکه مه کوئ ګناه ده ناروا دي حرام دي خدای ته وګورئ مه کوئ. که تیرا او باسی د اتوار پر ورځ خو جال خو د خالی پر ورځ وغورځاو که تیرا او باسی د اتوار پر ورځ کونډه خو د خالی پر ورځ واچوله که ته اتوار پر ورځ باندې راو باسې جال پټی خو د خالی پر ورځ وتړله بند خو د خالی پر ورځ کولو که مه کوئ هیلې باندې مه کوئ خدای ته وګورئ مقصد همغه دی که نه یا د خالي روښکل یا د اتوار روښکل. هغې به وي یو درېیمه ډله وه هغوی په زړه کې خفه و چې دا ښکاریان ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي ولې کوي نو د نورو ته به وی چې دا چا منع کوله وي مې منع کړه پرې چې خدای هلاک کړي مې منع کوي پرې چې خدای پاک هلاک کړي دی ولې د خدای د حکم خلاف ورزي کوي. هغې به وایي نه مونږ منع کوو ځکه مونږ هم وایو چې خدای هلاک کړي نو ښه ده ځکه د خدای د حکم خلاف ورزي کوي مونږ ځکه منع کوو چې معذرتا قیامت پر ورځ به الله مونږ نه تپوس کوي چې مونږ وایو چې الله مونږ خپله فرض ادا کړي. الله ورسره څه چل وکړ هغې خلکو سره دوی سره د دې د صلح حدیبیه خدای ورکړه صحابه وله د الله حکم یې ومنه ازمایش کې کامیاب شو او هغه صلح حدیبیه د مسلمان لپاره فتح عظیم شه. مکه خدای فتح کړو مسلمان د 1400 نه خدای پاک 1,40,000 ته د پیغمبر مبارک د سترګو مخکې ورسول مسلمان زیات شو د دې حدیبیې د صلح د برکت. انا فتحنا لك فتحا مبینا هغې به نه کوو مونږ د احکار بند احرام کې لاس ته راځي نیزو له راځي خپو له راځي بلکل نه کوو چې الله خفه نه شي. الله ورسره څه وکړل مکه فتح حجة الوداع د پیغمبر مبارک هله د دنیا نه تللی دی چې خپل امت یې د 100,000 نه زیات په خپلو مبارکو سترګو لیدلی دی الله زیات کړل. هغې سره الله څه چل وکړ
رب العالمین وسره دا چلو کو چې چا دا ښکار کو کونو قردة خاسئین خدای دې بیزوګان جوړ کړ دروازه ماسخوتن مازدیګر به قضا غسې ګرځېدل کبان به خرڅول تاجران دې سره به په جوماتونو کې موړېدل لوړېدل دې سره به خپل منځونه هم کول خپلې کلمې هم ورسره وې خپل ذکر اذکار یې ورسره کول هر څه یې کول د داود علیه السلام خوا کې مو مه کوئ د خدای خاطر وکړئ نه نه جي مونږ خو خالي پرست کار نه کوو مونږ خو اتوار پرست کوو د شپې کوټ کورونو ته ننوتل ماسخوتن دروازې بندې کړې سار راونوتل هلکه دا دروازې خو دوی خو بېګا مونږ سره وو دا دروازې بندې دي دا ولې بندې دي چې دننه یې دروازې ورپسې ماتې کړې ویې کتل ټول بیزوګان او شادوګان دي هغه څلور بیزوګان او شادوګان جوړ شوي دي چې کم ماشومان ورسره وو هغې نه مو سره خدای جوړ کړل چې کمې ښځې ورسره وې د هغې نه خدای پاک جوړ کړل چې کم بوډاګانو د هغې نه خدای پاک بیزوګان او شادوګان جوړ کړل او چې دوی به ورننوتل سترګو نه اوښکې روانې وې مفسرینو لیکلي دي عقلونه د انسانانو وو شکل مخ ټول د بیزو لاس د بیز شپې د بیز وجود د بیز وی چې وربلل دا نور خلک چا چې منع کوله او چا وی چې پرېږدی چې دا خدای هلاک کي ولې دا ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي کوي هغه دواړه ډلې خدای بچ کړلې چې دوی به ورلل نو ادي ته ورالل جامو ته به رانږدې شو جامې به ولا ښکل کړې بوی به کړې او سترګو نه اوښکې روانې یو کس به پېژنده دا دی یو کس به پېژنده لیکن شکلونه ټول د بیزوګانو دي او درې ورځې کې دننه خدای پاک ټول مړه کړل مردارې کړل ازمایش چې کله راشي الله تا ګوري چې ټینګې که نه ټینګې ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ته دا سترګه ټینګې که نه ټینګې ازمایش چې کله راغی تا الله ګوري چې دا ژبه ټینګې که نه ټینګې ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ما خو در باندې ازمایش وکړو زما منې که نه منې لکه زما رونو نن زمانه کې چې موبایل ستا دپاره کم ازمایش دی لوی ازمایش دی مال او دولت چې کم نن ازمایش دی بچې چې نن کم ازمایش دی د فلم پې وکړه بټن دی والا او بل خوا بربنډه جینۍ وکړه بربند دی بټن دی والا او بل خوا دې په ډرامه وکړه بټن دی والا او بل خوا دې په بربند تصویرونه وکړل ګورې اوس لیبلونکم الله پته ازمایش کوي په صحابه یې په ښکار ازمایش وکړو د داود علیه السلام په قوم یې د خالي پرست په ښکار ازمایش وکړو دا تاله ښکار دی ښکار په دې ګورې چې تا پې ښکار کم که دې پې ښکار نه کم د خدای مقابله خو موږ نشو کولی قسم په خدای کې وکړي په دې چغې د مولا مقابله وکړي خو د خدای نشي کولی د تبلیغ والا مقابله وکړي خو د خدای نشي کولی د ګیرې والا مقابله وکړي خو والله که د خدای وکړي د پلار به وکړي پلار به وي مه کوه مه کوه کوم یې زه ستا راباندې څه جذباتو کې به راشي کبر به وکړي بدماشي به وکړي قسم په خدای که د خدای وکړي نه پورې د الله د ډینګي ماشي علاج تر نه پورې پیدا نه کړی شو ډاکټر چې دا وایرس پسې ختم شي دا جراثیم پسې ختم شي که داسې انجکشن وامه که دا تاوم چې هېڅ تکلیف درته ونه رسوي نه عرضي ډریپونه ورته ښایي جواب پیراسټیمول ورکوه چې ته به یې ختمه شي ورو ورو به دا شی ختمېږي مړه تا سره د خدای د یو ماشي علاج نشته ته به د خدای د څپېړو څه علاج وکړي د الله د زلزلې به ته څه علاج وکړي یو جړک در باندې راشي قسم په خدای که دا بلډینګ هم راټینګ کړي سیلاب در باندې تا راوسته الله پاک په غاړو کې در باندې رب العالمین زلزلې راوستې پولونه یې غټ غټ یوړل غټ غټ پولونه د خدای سیلاب ته پول ټینګ شو د سواد پول دی وګوره د دلدار ګړی پول دی وګوره د ابازو پول دی وګوره کم ورته ټینګ شو هغه لنډري سیخونه چې هغه په کرینونو باندې خېجولې دي او چې د الله سیلاب پرې راغی نو زه چکدرې ته تلم د چکدرې د پول هغه تختې هلته پرتې لنډري تختې داسې به نه کوو الله سره نه شو کولی مقابله خدای ته مخکې دی نه شو الله یو څپېړه چې راکېس بني ځمکه کې دننه 20 کیلومتر او 10 کیلومتر او 21 کیلومتر لاندې په ځمکه کې دومره جوور دی کې یو ډک ورکړي یو دوه تختې وجنګوي زلزله راشي دریاب هم په مخه والي رب العالمین الله په ما ورته ازمایش کوي چې ته د ازمایش کې کوم ځای ته رسېږي موږ خو خوشحاله یو لکه د داود علیه السلام قوم خوشحاله و کبان خرڅېږي او پیسې ګټي او چې چا به خالي پر اسکار نه کور پورې خندل مړه پیسه مونږ وګټل تاسو هسې لګیا یې مونږ دولت وګټه مونږ دونه کبان راوویستل مونږ خالي نه راوباسو مونږ خو اتوار پر ورځ باندې کبان راوباسو هلکه خبیثه راوباسه اتوار خو جال دې څه پر ورځ باندې واچوي خالي پر ورځ هیلې جوړوي ځان ته نن سبا هم د حرام خورۍ دپاره خلک قسم قسم هیلې جوړوي که زه ورته یم چې دا شی حرام دی 20 هیلې به جوړي که زه یم دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده 20 هیلې به جوړي 20 باندې به جوړي کړي چپ به دي کړي چې خدای دې سره څه کوي که زه یم مه کوه بچوله دا حرام خوري 20 هیلې به جوړې کړي
ما به پړ ما به چپ کی چې خدای تعالی اوس جواب ورکم دغه څه باغی مې خالی پرسکار نه کوي دوار پرسکو او خندل وا د سپینګیرو تا ګورا د پاک دامنو تا ګورا هم دې پیسې نه ګټلا د اتوار او ګل پر دګیا دي کونډې نس یو کابي ونه نیو هم څومره کمان خلک منډه دکې مخالفه کړي څومره پیسې وکړي لیکن څوره د پس بیا غي ور پورې خندل بيزوګان ته خدای جوړ کړ شکلونه بدل شو مسخ شو مسخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مصر ته او صحابه سره دي او مصر فتح شوه دي صاحب او مصر خو د زمانه قدیمی لوی خار دی سړی وایي چې کله به وینم دا خود هغه خار دی چې فرعون موسی علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا لوی خار درې نیل دا به کله وینم چې کله روان دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته وایي او دا غیر په مصر کې چې کومې ښځې وې او کوم کافرانو هغه جال جوړ کړ دا الله را طرف نه ازمایښت دی او دا هغه جال دی جال یې وتړو څنګه جال یې وتړو جنکه راوستله مصر خلک ما په خپله ولیدل ښایسته خلک ډېر خوبصورت او ډېر مزېدار او ښایسته خلک دی حسن په دغې خلکو کې دی لکه خو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که نه وایي چې مصر کې دې ښځه نه کړې تاړو ښځه نه ده کړې چې مصری ښځه دې نه ده کړې نو ښځه دې نه ده کړې هغه جنکې ورته په بازارونو کې کېنو هغې یې پوی کړې مخکې نه ټرین کړې سرونه به سرتور کې مټې به ښکاره کې مخونه به سرتور کې او ځان سره سامان کېدې د خرڅولو والا دا مسلمانان به راځي دا په ګن کې مبتلا کې هر د مصر ورغې او دې ښځو ته او جنکو ته او ګیر چاپېره ناست دي په بازارونو کې وی شابه یو د قرآن شریف دا یو آیات تلاوت وکړي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الله قرآن اعلان کې مسلمانانو ته اعلان وکړه چې د خپل نظر او د خپل اندام حفاظت نظر دې ښکته قرآن وایي فورا نظر ښکته کې مسلمانان خو صحابه دي او تابعین دي نظر یې ښکته کړه والله که یو کس په قافله کې یوې ښځې ته مخامخ نظر هم کړي دا نسین سړي دا نسین خلک یو طرف ته نظر نه دی نیخ پې تېر شو ووتل دی دا د چا غیږ کې لوی شوي دي دا د چا د سترګو ړوان نه لوی شوي دي د دې تربیت کمې مبارکې خولې د رسول الله مبارک کړی دی هر ځای کې صحابه الحمدلله په ازمایش کې کامیاب راغلي دي مصر مکمل فتح شام مکمل فتح د مصر نه ګردونوال علاقې مکمل فتح او هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانان په خپلو دامونو کې انخلول په دغه ازمایش کې چې الله مسلمانان کامیاب کړل دړادړ راځي او ایمان راوړي او خدای پاک مسلماني ورکړي هم نن لوی ازمایش کې د مارونو پراته دي نن پیسه لوی ازمایش دولت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د پتا سو پدې نه یریګم ان تشرکو چې شرک وکړي ما خاف علیکم ان تشرکو پدې نه یریګم چې تاسو به شرک وکړي لیکن پس یریګم پدې یریګم چې الله به تاسو له دنیا درکړي الله به دنیا درکړي مال بدل درکړي او چې مال او دنیا له خدای پاک درکړي فتنافسوا فیها کما تنافسوا دا سه به یو بل سره پکې سیالي وکړي سیالي زما ګاډی دی چې دا بل نه ښه وي بل وي چې زما موټر د هغه نه ښه موټر وي زما بنګله د هغه نه ښه بنګله وي او وایي زما بنګله د بل نه ښه بنګله وي زما کارخانه د هغه نه ښه وي بل وي زما کارخانه د ده نه ښه وي کما تنافسوها لکه بني اسرائیلو چې څنګه یو بل سره په مالونو کې سیالي کړې وه هلاک به مو کړي په اهلک تهلککم کما اهلککم برباد به مو کړي لکه څنګه چې بني اسرائیل برباد کړل قارون یې څنګه برباد کړل تباه به مو کړي نه اشیاء د مالونو راغلي مال دولت کارخانه موټر جیپ جهادونه نوکران تجارتونه ان خطری دا خلق پدې پسې سار لتر مسوتره پورې ان خطری قسم په خدای نه حلال پیژنې نه حرام پیژنې پدې سوچ کې نه دي چې دا حلال ګټم او دا حرام ګټم پدې فکر کې نه دي چې دا خو ګټه کوم کله به مې رب العالمین را نسی او الله سوي الله وي معلومات کوم من يخافه بالغیب چې مانه څوک یې مانا یاره څوک کوي یاره عبدالله ابن عمر یو شپونکی کوي کم شپونکی حضرت عبدالله ابن عمر روان دی د مدینې نه بعد
یو شپونکی ګړی چیرې سره دې په ازمایش کې په شپونکی باندې بچې یو ګډ یا چیلې خرڅ کرا باندې کړه چې دلته حلال کو او روی ته کو تبم غوخه پر موږ غوخه وکړو بابا جی دا خو زمان نه دي زه غلام یم زه خو نو کریم دا خو مدینه کې فلان کې سړی دی دا غدي دې په ازمایش کې امتحان کوي به بچي څه پته لګي بس یو کا خبره درته کوم یو ګړه لاګ په موږ خرڅ کا موږ بدل حلال سنمن مته باسو او تکی تکی به کو تبم غوخه پر موږ مخرو پیسې به هم جیب کې واچي بابا جی دا خو زمان نه دي کنه مالک دی مالک به تپوس کې چې ما ګډ څه شو وای بچي چل د تخیم کنه ور ازمایش کوي چل دا دی چې بیګاله د شپې د ګډان چيلي رمک بوزي مالک لا او مالک چې یو ګډ کم دی د شرم خوړلې مالک دل تکب دی نه څه خبرېږي شرم خوړلې دی اشکون کې وتا چې دا خبر وکړه نو شیخ لاله عثمان ته کوتونه ولا وای مالک فنيشت خو ان الله رب مې سجو رب مشتکه مالک خو منینی و دا مالک رب خو مایی نہیں کر اللہ منینی دغا من یخافه بالغیب دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قیامت پر از اوہ کسان بدا اللہ دا عرش دسوری لاندے بھئی اگر وقت سے خلق بپنور کے تلقی گی نور با دبرا ندریش کل میل نو دا مو علماء دی کی بی پتہ نشتا چی سونا کم میل مرادی دوقی میل دو قسم دی یو دا سلکون والا میل دی یو پا عربے کے دستر گو سلی تم میل ہوئی یو میل برا نزدې شي نو دا سړک والا میل دی او که د سترګو د سلۍ عمره برا نزدې شي دومره نزدې نو که دا بل میل هم دی نو نو څومره لرې دی او څومره تاوی دی چې را نزدې شي څومره تو وي په دغه تو کې به دا اووه قسمه خلک د قیامت پر ورځ د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي یو په هغې کې دا چې ذکر الله خالیا ففادت عینا الله ورته رایاد شو خالیا هېڅوک نشته دې په بړستن کې تن نه دی او موبایل ورسره دی دی په کوټه کې دی هېڅوک نشته او موبایل ورسره دی او په موبایل ګند راغی او دته فورا رب العالمین را یاد شي چې که بل څوک نشته خو الله مې ویني هسې یو خبره کوو خپل منځ کې سره پښتو خبرې دي چې یو سړی په یو ګناه کې مبتلی او دې د دروازې کش واوري دی فورا ویریږي کو نه یېرېږي څوک یو راغی او چې دروازې ټک واوري زر زر پټ ځان پټوي کوشش د پټولو کوي څوک راغلی جوړ خبر شو راباندې نو په کش نه یېرېږي د ټک نه یېرېږي او کوم رب چې درته ګوري د ګناه په وخت کې هغه نه یېرېږي ولې دا کش او ټک والا چې در باندې راشي دا د اوس سزا درکوي اوس سزا درکوي دا څه کوي هغه چې کوم په سر د پاسه دی د الله هغه کیمره سوره ده والله دې ویني نو هغه به دله سزا درکوي خو څه مو د بس پیدا نه درکوي دا خو ماته ښکاري او ماته نه ښکاري فرق دغه دی رجل ذکر الله الله ځان ته رایاد کې خالیا د یوازې هېڅ په سره نشته ففاضت عینا چې الله را مخکې کې سترګو نه اوښکې وبی دی ګناه کې پروت دی او ناګانه رب العالمین راغی د د سترګو نه اوښکې وبی دی چې وبی دی الله څه وایي چې غل غلا کوي د دکاندار نو دکاندار پې راشي نو د کوتکو رسېدي معافي غواړم وایي نه ستا داسې داسې کړي دا خو که زه نه وې راغلی او ډبۍ او ډبۍ او ډبۍ او لاس کې کړی مولا واچي پولیس ته مو ورکېدې چغې وي معافي بیا به نه کوم نه کوم پرېږدي یې نه او چې هلته ګناه کوي د خدای دشمني کوي او سترګو کې اوښکې راغلې الله وایي مه خفه کېږه معاف 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 دغه ذات بیا مونږ خفه کوو ازمایش کې ګیر یو مونږه دغه ذات سره دا بیا مونږ خفه کوو حضرت عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وی بچی کامیاب او لال مدینه منورې ته هغه مالک لی ورغی وی یاره ستا ګډې چې لی سره دې پلانکي ځای کې یو شپونکي سره ولې خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم که څوک د خوښې نرخ راکوي وی در کوم دومره ګډې دي په دې دومره پیسو خرڅوم وشوې زما زمان شو او غلام دا هم را باندې خرڅ کا دا ګډې به ماله څوک سره همین در باندې خرڅ کړ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی پیسې واغېستې مالک لی ورکې ګډې هم زما شوې غلام هم زما شو ماسوتن چې غلام مالک له ګډې چهرې راوستې هلکه وی ته خو ما خرڅ کړې وی په چا وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زوی په عبدالله ابن عمر او دا ګډې چهرې مې په هغه خرڅ کړې دي ځال ته بوځه دی لاړه عبدالله ابن عمر دروازې واله چې هغه ولروتو ما هغه بابا و چې ګډ خرڅی که نه ورته وی دا تا زه اخېستې مې ویو وی دا ګډې چیلې هم تا اخېستې دي وی ما ته هم د شپې ځای وښایه چې کوم ځای شپه وکړم او د ګډو چیلو ځای مو ښایه چې دا کوم ځای کې وتړم عبدالله ابن عمر ورته وایي وی بچې ما ځان له نه اخېستې ما هغه ذات لا اخېستې چې د کوم ذات یاره ستا لکې پرته ده
چې کوم ذات نه ته پشي شایرې دی هغه ذات له ما غشته هغه ذات له تا ما ته وی فإن الله مالک مو نشته خو الله بس کم ځای دی بل الله ما نه ازمایش کې کامیاب شي بچي ما هغه لا غشته زه خدای په نوم آزاد او دا ګډ چيله مې ځان نه دی غشته بچي دا مې امتحان غشته دي اوس کده په دغه ازمایش کې صرف د یو ګډ قیمت ته سترګې خړې کړې وي ګناه به هم شوی و او مالک به واقع ډبولې مو چې څنګه شرم خوړه لیکن التکه ازمایش کې کامیاب شو آزادم شو او یو کنډک رمه ګډ چيله مرته ملو شو مې یریږي الله غیرتی بادشاہ فکر مکوئ په حلال په حرام په پټه مو نه چوي لک حلال وګټه الله غیرتی بادشاہ دی برکت په کې درته واچي او په دا ډیرو حرامو کې برکت ني اپا به امجن به پریشان وي او کبر مکو دا مال دا وجنه د خره کې کبر کې پریوزي لک مال او لک دولت ولا راشي کنه قسم په خدای بیا دا غریبانانو دا ګيري والا او دا پټکی والا ټوپه والا خو تاړو غازر نه ښکاري نه دا څه مکو کم از کم یو سړی د لراغه ته سرکاري افسر ته ډاکټر ته انجینیر ته کارخانه دار ته لوی تاجر ته لوی مالدار او تعالی یو غریب راغی اپاسه ولا کورسه کټنا پاسا د پرې مخ ګیره د قدر یو کسه د فرصت پټکي په سر کړي لګي ځاتو کجي یو ګلاس وبو سفر تو کا الله به خوشاله شي نانا جی اس پروا نشتا دیوال ته غاړه کې ناشتي او قبل داسې سړی راغی چې پتون مطلب چولې او ټایم یې چولې او لګ مالدار دی هغه په پاسه شروع په مرته کې چې کنه کاوی ولا راوړل دا کوم څه ته مونږ سوچلا دا ازمایښونه دي قسم په خدای د مال او دولت د امتحان دی او زه به یو مثال درکم یو سړی وخه راوړي بچولې هم کټوي کې پخای بچولې مور کوي او هغه داسې کمزورې غوندې غوښي خوروا پکې کیو پکې د ټماټر دوه درې سلور واچي او غریب یو پاو غوښه راوړي او لس دولس ټټابره یو خځه ته وایي خوروا پکې وکا اوس به مشي او سبا به مشي او چې به څه خوروا موروا پاتې شي نو بل اوس پکې ټیپر مو واچو هغه غوښه غریبانان دوه درې ورځې ته ورسوي لیکن هغه بچي ډېر په مینه وخوري په محبت یې وخوري بچي ورته راغون شي او خو په محبت یې وخوري او د چورو پې کوي بسم الله او چې نوړی وچتای الحمدلله شکر دې خدا نه ځکه میاش قسم غوښه مې لو شو خو مې خوړه کنه خوروا خو مې چوکا کړه کنه او لیدلې مې دي قسم په خدای ا پټې براوالي پلار مخه ته بکی دي ها بابا دا خورا هغه دوړې پټې براوالي مور مخه ته بکی دي هم به دا پټې خورا اچھا د مونږ د غریبانو سره مېلمانه یو د مونږ لا براوالي غریبانانی اندا خور استاد دا خورا خوشالي ورته هغه ډوډۍ سره چلو شي هغه ته دلال شي هغه باندې وجود کې غوښه پیدا شي وینه پیدا شي هغه دې په منځ کې صرف کې منځو کې روجاونیس او ډېر پکې داسې چې هغه خوروا کې یو پتر پاتې کې ها جمعه ته طالبانو له یوسا او ډېر پکې داسې الګا گاونډیانو له یو ګټه یوسا هغه یو کیلو باندې ډېر خلک کو پالي خوشاله وي لیکن بل خوا بل مثال بدل درکم بل داو کې وخه وروړي خمه دې دار اعلی او په وخه په وړو کې وترسای والا والا کوټه دې جوړې کی او وګم په واچي او خمه دې دارې خوشبوې کی او په پنجره کې مګې تکي مګه په سوړه کې دنه د خوشبو په لګېدله بار راووت بلا مګه ده بلا سوړه نور پسې راووته او چې خوشبوې پسې پنجرې ته لاړې دنه ورننه وتا څو په شاوته خوري په خوان لګیا دا غخوري او یو بل ته شپېلې مو چې وه مونډلې ده او ترسکونه وخه ده یو امراضي بل امراضي جګړې په کوي او خوراکم کوي هغه وختینه غوخه نعمتو دا غوخه څه شي ده دا زحمت ده نعمتو دا غوخه څه شي ده اما شومان ادا کور زنانه بنده پکټ کې ملاستی غلې غونډه وته وګوري غیر پجرې ته غدوانه نه وته بیا وته غلې غونډه وګوري الکه درې ما موراله بلا چپ پش بکو بلا وراوانا چپ څلور ما مردان نشو بلا مردان نشو او چې پنجره دا مګو ډکای شي بس مګه پنجره غونډه راوالي او چوکا ماشومان وسره اوس بل سره ګورو اوس بس کوي ها اوس دا وخه څه شي دی مګه ته خو نعمتو مګه ته خو خوشمو یا اخو ورته ګډېدلم دا هغه ورته چورلکونه نه چونم کړی دي لیکن د کور مالک دا غوخه دې مګې ته د نعمت په بنیاد نه دا ورکړی هغې ته خو نعمت ښکاره شو د نیوکې په بنیاد ورکړې ده دقسې زمانونو ګورئ دا حرام مالونه دي دا ګندونه دي
دا خلق ورته خوشاله دي چې دا خو نعمت دی او دا خو سبب سره کړی دا او دا خو جی بهترین شی دی او دا خو زبردست خوشبویا دا دادی 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 او فرشتي هغه نه ګوري چپ 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 پرې چې خوري لګوندې لګوندې یو پټه خېټه به برابر کی پرې دا شونډه منډه پرې برې ته باندې راکاږي پرې جوړ پسې دا چارونه مچارونه دا حرام خوري او دا غندونه دا کبر دا پردي مالونه دي او دا غریبانه نه په خپه کړی دي پرې چې خوري یا وته ډنډې ودی دا سه ډنډې وته ونی سي چې ارمان کا په قبر کې د دې ظالمانو دا چغې بچورې دینو یو چغې ورې دینو خبا وکړه ځانم یادو موږ ټول سمو بیا وناورو اعلان وشي خدای مباحه رونو غره په خوا بسل کالا تر رسیدو سلونا باوړیدو 90 تب رسیدو 80 تب رسیدل 70 تب رسیدل اس قصه ختم اس 40 او 45 او 50 او 60 ټینشن می واغی ته کور جوړ کا وته ورننه نو 10 چلال سړی مړ شو اعلان وشي خدای مباحه پلان کې مړ دې او 2 بجې جنازه د ټول راځي اوهو پرون خو ډیوټه کې راځي بیګا هټ اٹیک د ازمایش مال بچي دولت مکه وې د ازمایشونه د ټولو نه مخکې ځان ته ویم غوړي ښا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تاسو ته الله دې ما تاسو ټول عمل راکړي د ازمایشونه د ازمایش کې کامیاب شي د ازمایش کې نو قسم په خدای دنیا مشتا خدای دې وګټه خدای دنیا مشتا الله دې وګټه د الله فرشته دې وګټلې د الله محبت او مینه دې وګټله دنیا به هم درکې اخر کې به هم درکې جون بری د خوشاله او د سکون وي په ټیپر هم خوشاله او کله ازمایش کې ناکام شوي سارو ما سوتن به بیا د ټینشن ګولې بخوري پلا په ګولې بده کې او ما سوتن من پلا په ګولې بده کې په پاسه او جی طبيعت خراب دی جی دا چل دی جی هغه چل دی نه به تعالی خوب در دی نه به ډاکټر له خوب ور دی نه به انجینیر نه به مولا ور دی الله ویلا بنو تاسو د ګورو نن سبا لوی آزمایش زمو ستارونو ګوري موبایل دی موبایل ټچ موبایل دا لوی آزمایش ګوري الله پاک ته سکے او د سترګو ګناه لعن الناس لعن الله الناظر والمنظور الیه چې کم منظور الیه چې کم انسان په بد نظر چاته ګوري او یو انسان ځان داسې جوړ کړي یا خپل تصویر په داسې طریقه باندې شیر کړي شایع کړي چې ماته خلک زموږ تصویر ته په بد نظر وګوري دواړو باندې د خدای قهر او لعنت نازلې رسول الله مبارک زما خیره بیا قبلېږي یا نه د دواړو جهان مبارک سردار خیره کړي نو دا ګورې بیا ازمایش بے امتحان من خدای گوره تسکے نیٹ دیو تصویرون دیو فلمون دیو ڈرامی دیو پر بربند خزی دیو بربند سڑی دیو دروغ دی ټول دروغ خورائی یو لپراپیگنڈو بل لپراپیگنڈا یو خوا دروغ خورا بل خوا دروغ خورا یار زمان سوچ کے نن دا دجالی فتنہ دا بس گمان کوم کہ دجال بم خپل دجالیت دے موبائل پر ذریعہ دنیا کو ټول ترسي او د دجال بچی بم دا غنه مخکې کوشش کوي چې د دجالي خبرې د دنیا ګډ ګډ تا ورسي نن هغه قصه ساده ده د کور په کوټه کې کینی او ځان ته موبایل کولو کې او چې سي ری وړي هغه وای او ناګه د دنیا ته ورسي دا څه باندې خدای پاک سره هر قسم عذاب شته الله پاک سره د نیوکه هر څه شته الله دې مساتي حضرت یوسف علیه السلام ته خبر پیغام شو څو آزمایش شو یو کور کې غلام ته غلامه زندگی تیرای او زلیخی ورته څه چلو کو یو دروازه نه په دروازو دنه وته ځان خشتک کېناو چړو ماشیو میګی مانه خبر نشي او په مینه او په عاشقوا یو دروازه بند کو بل چا بیا نه ځان سره کړي او یوسف یې دردن نه کو غلام دې تراشي او چې څنګه راغی یوسف علی السلام نو مطالبه تیرے ګناو لیکن اللہ پاک د یوسف علیہ السلام مدد ازمائشو هغه وته دومره ځان ډول کړي دي تاسو نه دی کوي یوسفا دستر کې د دې خپل نه دي وټولو نمخ کې بدا پټيږي یوسفا د مخ د دې خشته نه دي چې پړ بشي د وجود د دې خشته خوبصورت نه دي به خوري بشي د مخ پوز لاسونه کوشش وکاو چې دا دم چوپ کم چې ما ته مایل شي وته نور معلومه پکور کې ده نغوی دا جال کے معنی شکر ہو دے ما وجود کی دا یعقوب علیہ السلام او دا اسحاق علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام بھی نیچا کرے لگئی ناغا وجود نہ دے
लेकिन याकूब अलैहि सलाम हो, इसहाक अलैहि सलाम हो, इब्राहिम अलैहि सलाम बिन रवानी चकरे लगे दाते गिरो ले शे यानी हाँ इंसान ख्वाहिश पर कम तरफ तजी हमें ना उस वक्त खपत रजे दरवाजे वगल्लक़त अल-अब्वाब कुरान शरीफ के अल्लाह फरमाई दरवाजे अबवाब जमा द दरवाजे अल्लाह जन्नत कड़ी दी वरता तो दरी गरीब दा गवस के दरवाजे तरवाज वो तो पता रजे अंदर परवरदिगार तमाम दा गवस आजमाइश के खुदे कामयाबी के ना अल्लाह वदरोड़ी दरवाजे खोलो तो कोशिशों का पदे इम्तिहान के अल्लाह राजी के कोशिशों का शैतान मराजी कवा दरवाजे बद खुदे खोलावई दरवाजे खोलावशी खुदे रज़लिखे न बचवा जेल तक के लाल जेल के मुख्तर का फला बिसफ सिजन बिदअ सिनीन जेल तमला लेकिन अल्लाह सुमर मदद तो के आजमाइश और इम्तिहान की कामयाब शो द अगे मिस्र खार बादशाह ते खुदे पाक जो रज़लिखे बियाखबोता नसर अगर वजीरान और तखबोता नस्ती द टोल मिस्र बादशाह अव्वल नंबर वजीर ज़राअत इजअलनी अला खज़ाइन अल-अर्द वजीर ज़राअत दज़म को खजाने वजीर ज़राअत तना जोड़ शो और आगे नफस द मिस्र बादशाह शो वाले आजमाइश इम्तिहान पर आ गए कि कामयाब शो आजमाइश इम्तिहान के द अल्लाह मानल आजमाइश इम्तिहान के रब्ब ज़ुल जलाल खुशा लगा मिस्र वजीर शो बादशाह बखबल पमीनत रा वक्त दरखास्तों ने नदी करे उठुनु त नदी वाला सफारशों ने नदी करे दखल को दरवाजे नदी ने बोले कि माले उठ रहा के जब मेंबर जोड़ेगा या वजीर जोड़ेगा दाकारे नदी करे भला वत बादशाह वही बेइज्जत आज वजीर जोड़ो ताना वजारत जोड़ो कम वजारत ते ख्वाते देवता वही जे इजअलनी अला खज़ाइन अल-अर्द इन्नी हफीजुन अलीम का वजारत रखे दा ज़राअत वाला रखे सो वजीर खजाना याद है फाइनेंस और सब जरी ज़राअत याद है दारा दारा का इन्नी हफीजुन माँ के करप्शन निश्ता करप्ट ने माँ जबरदल हिफाजत बदला हुकम द बैतुल माल दे गले और द दानो बखे हिफाजत तला हुकम और का फाइनेंस मिनिस्टर अखले न जब द खजाने दत्ता ख जबरदस्त हिफाजत बदला हुकम अवलीन कोई हम पदीस में तजुर्बा मिस्टर द कारम कोलिश द कोलिश ना मंग दानन सबा इन्नी हफीजुन दरे चौकीदार आंदी देर ने कान पाक बाज दी खजाने महफूज साथ ली दी डोल पिशोगान और कटवे वता दगवा के प्रता तो खेल उठा लेना और जेलों की प्राते इन्ने हफीजुन अलीम तेरा खदा वजीर में कड़े और वजारत नफस बादशाह और अगर उन अमर तरा ले लगा प्लार अमर तरा गए मिस्र के बादशाह और टोल बनी इस्राइल गुंदिल में कौम ते खुदे पाक जोड़कर याकूब अलैहिस्सलाम दौलत बनी इस्राइल बतावले वही इस्राइल दे याकूब अलैहिस्सलाम लक़ब हो ताजे सुमर बनी इस्राइल द दुनिया ख्वारो वारो द टोल द याकूब अलैहिस्सलाम दा दौलत सुजामनो बची और दागीन वसी आजमाइश के कामयाब शे जमारों पर मंगवारी मुख्तलिफ आजमाइश टोल न खतरनाक आजमाइश नन मोबाइल खतर नेट स्तर की वजह लंदिश क्या बस सके और माल दे और दौलत दे और बच्ची नहीं नन सबा दा बच्चो और द लुड़ो दला सब खलक गुनाहों के सर दे खज़दा द दुनिया दा मता इन्नमा हाज़िहि दुनिया लाइबुन व लहव दासिजुन और दा नबी अलैहि सलाम फरमाई कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना आजमाइश से ना माल और बच्ची सादा पर गट आजमाइश थे पूरे अल्लाह पाक कि तो द माल और द बच्चों सरा मारा जी के और मा खपा के मंग अल्लाह राज़ी ईमान बमोदे यकीदा यकीन बमोदे कि अल्लाह मराजी का जुन खुदा सरा माल अल्लाह सरा दौलत अल्लाह सरा इज्जत अल्लाह सरा खैरत अल्लाह सरा कब्र अल्लाह सरा जन्नत अल्लाह सरा जन्नतन अल्लाह सरा और खुदा मुखपन का इज्जत जिल्लत और मर्ग सख्ते अज़ाबुन द कब्र और द हशर द मैदान द टोल अल्लाह सरा रब्बुल आलमीन दे पर आजमाइशों में कामयाब या अल्लाह द परेशान होना मकसद